الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استووا صفوفكم رحمكم الله. الله دې په ټولو رحم وکړي، سکونه برابر کړي. خپې اوږې یو بل سره جفتې میلاو کړي، پنجې مو چوتې کوي، موبایل یې بندې کړي. زنانم د صفونو اهتمام وکړي او د خپل قد مطابق ودرېږي. د خپې مخکې او وروستو د یو بل سره جفتې کړي. د صرف مخکې حصه لګول، وروستو نه لګول، دا ښه نه وي. بیا خپې د قبلې نه اوړي، اوس یو بل ته دا پوندې تاو کړئ. خو چا ته تکلیف وي بیا خیر دی، چې نه مکمل به د دیوال کې چې دا خښتې دي او ټول یو شان لګېدلي دي، دغسې به کوي. بجلي صحیح وګوره، یو بل څه صفونه ښه برابر کوي. الله دې په ټولو رحم او انشاءالله تاسو ته به نیت هم معلوم وي. نیت د زړه دی، د واړه اختر د 2 رکعاتو او بیا الله اکبر دی او د هغې سره نور هم هغه ترتیب دی. مسلمان الحمدلله په اسلام پوهېږي، د اسلام په احکاماتو پوهېږي. چې څوک نه پوهېږي هغه به ځان پوهېږي. د ماشوم د پیسې اوچتې الله اکبر. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. إجازة من الله. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ټولنا مخکې راتلونکو ورونو نارینه او زنانو ته مرحبا وایو او دویم مبارکی وایو تقبل الله منا ومنکم. د کومو خلکو چې د روژې فریضه پوره کړي او په صحیح نیت او صحیح ترتیب باندې روژه نیولې، په داسې خلکو باندې الله په خپلو ملایکو فخر کوي چې زما ملایکو دا زما غلامان او زما وینځي چې دي زما فریضه پوره کړې ده. الله نه غواړو چې دغه فریضه د روژې هغه پوره شوي او هغه قبوله شوي او د الله په دربار کې منظور شوي، ځکه هغه لوی رب دی او د هغه لوی دربار دی. قبلولم کوي او ردولم کوي او د هغه نه څوک د تپوس والا نشته دی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هغه چې څه کوي د هغه نه تپوس نه کېږي. چې ملا صاحب ته تپوس وکړي او امید ته تپوس وکړي، حکومت والا ته تپوس وکړي او پبلک والا ته تپوس وکړي، هر څوک کو مالدار دی کو غریب دی کو انسان دی کو پیری دی کو ملائک دی، د الله رب العزت نه تپوس وسه نشته چې دا ولی هغه په باره کې دا خبره نه چلیږي. هغه نه بالکل لا یسأل. و زمونږ ستاسو حال څه دی؟ وهم یسألون.
زمونږ نه به تپوس کېږي، زمونږ نه به امتحان اخیستلی کېږي، زمونږ نه به د دې تپوس کېږي چې ماذا کنتم تعبدون، تاسو د چا بندګي کړو. زمونږ نه به د دې تپوس کېږي ماذا اجبتم المرسلین، پیغمبرانو تم څه جواب ورکړو. منلی و د هغې په لاره تللی وئ او هغې ته ویلي چې سمعنا و اطعنا، موږ الله ستا هغه پیغام واورېده چې ستا د رسول په ژبه موږ ته راورسېد او موږ د هغې تابع وو. که نه سمعنا عصینا ویلی و چې واورېده خو خلاف یې کوو. په خولې باندې ځینو خلکو ویلي، ځینې خلکو په حال باندې په خولې خدانۍ ویلي، خو چې د الله د نبي نه د الله حکم اورېدلی عمل یې پرې نه کړی سره د وس نه. دا همداسې دي چې بس وا مې اورېده خو عمل پرې نه کوم، وا مې اورېده خو منم یې نه. داسې خلک ډېر د نقصان والا دي. ګټې والا هغه دي چې سمعنا اطعنا اورېدلي عمل یې. دې وجه نه اورېدل او دارنګې منل. د روژې به اورېدلي وو چې د الله حکم دی، چا چې په صحیح طریقه پوره کړي نو هغوی په باره کې دغه وینا کېږي چې دې نارینه او زنانه او زما غلامانو وینځو زما فریضه پوره کړې او راوتلي دي اوس او زمانه دعا غواړي، ما ته سوال کوي. ځکه دې وخت کې به یو په جمع دعا ده، هغه نه یو ځان له دعا ده، هغه به استغفار دی، هغه به هغه مونږ غواړو چې الله رب العزت مونږ وبخي. الله نه به سوال کوو او څنګه چې د الله صفت کوو په الله اکبر. او د واړه اختر په باره کې مسله دا ده چې کله لمر پرېوځي تر دې مانځه پورې به تکبیرونه وي. کله چې لمر پرېوځي د اختر د شپې تر مانځه پورې به تکبیرونه وي. او لوی اختر کې دا دی چې اولنې عشره کې ویلی شي او 15 روزو کې منځونو نه پس ویلی شي، بازارونو کې ویلی شي، داسې ګرځېدو کې ویلی شي. هغې کې وله وخت ډېر دی، دې کې وله وخت کم دی. او دې مسئلې ته مخکې زمونږ خپل هم توجه نه وه او کله د عامي څه کوي چې د عالم هم توجه او مسئلې ته نه وي. قرآن کې به موجود وي، حدیثو کې به موجود وي، د ده په خوله کې به نه وي، هغې کې به د ده په زړه کې به نه وي، هغې کې به د ده په بدن کې به نه وي. دې وجه نه کمی په عمل کې راتلی شي او وحی باندې عمل پاتې کېدی شي، خو چې کله مولا او امي ته پته ولګي چې قرآن او حدیث کې داسې مسله ده، بس دی به وایي دا زما مسله ده، ما واورېده، ما ته قبوله ده، زه به په آینده زندګۍ کې عمل کوم، ولو کو زما په شان سپینګیری شوی ولې نه. دا به نه وایي چې اوسه پورې مې دا نه دي کړي، اوس چې وکم خلک به څه وایي، خپل پردي به څه وایي، ښځې سړي به څه وایي. دا وسوسه ته شیطان اچوي. ته دې ته سوچ کې، خو دې ته سوچ نه کې چې زه دا د الله حکم پوره نه کوم، الله به راته څه وایي. د الله خو را باندې د عرش نه نظر دی، هغه ته به زه څومره سپک ښکارېږم چې دې بنده ته زما حکم سپک ښکارېږي، دې بنده ته زما حکم معمولی ښکارېږي. دا داسې بنده و چې نه و ما شته کو، دا داسې بنده و چې اندامونه یې جوړ نه و ما وله جوړ کړو، دا داسې و چې عقل یې نه و ما وله عقل ورکو، اسباب مې ورکړو، زین او سامانونه او نعمتونه مې ورکړو، په بدن باندې روغ دی او ما ته توجه نشته، زما حکم ته توجه نشته. الله په دې خفه کېږي، الله په دې ناراضه کېږي. دې ته به ډېر سوچ کوو چې الله رب العزت هغه به موږ ته څه وایي.
د الله رب العزت رسول سره چې پیښ شو به مونږ ته وایي دی قبر کې چې ځان لا مونږه سملې خپل پردي را روان شي په پرون زموږ تر او پات شو دا غیر ارستو چې زه راتلم په لاره مې دا سوچ چې زه دغه انسانو ځان لم کې خو کور پاتې شو سامان پاتې شو اهل پاتې شو دوستان پاتې شو خپلوان پاتې شو پردي پاتې شو او هر قسمه سچ یو غفاتې شو ځان له په خاورو کې خو د هر یو انسان چې کم مړ دی د زمونږ او تاسو انجام دي ته به سوچ کوو دغه تبرته د ازمکه سوې د الله په حکم دغه تبرته د الله پولیس او د الله ملائک سوې دغه تبه بیا زما سره مرګره سوګي زما نفس او شیطان زدو ککړه ما نو چې د دې سره مقابله وکم او د رحمان په قانون لار شم د نبی آخر زمان په ترتیب باندې لار شم ځان سره د الله د حکمونو او د نبی ر ترتیبونو عمل مرګره کوم ځان سره تقوا مرګره کوم تقوا څه شی دی د الله په حکمونو عمل کول چې کم د کول دي چې کم نه کول دي پرې خودل او دا دومره اهم چیز دی دا دومره اهم دولت دی چې قران کې مونږ او تاسو ته الله په دې باندې اته اویا مرتبه حکم کړی فتقوا الله اتقوا الله ان اتقوا الله الله نه ویریږي الله نه ویریږي دې زلونو کې د الله نه ویریږي په دې زبانونو کې ویریږي په دې اندامونو کې ویریږي ځان لا ویریږي په جمع کې ویریږي او الله کله دسي اهمیت ذکر کوي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله مخکینو کتابونو والو تم زمون وصیتو تاسو تم وصیت ته مضبوط حکم دی الله نه ویریږي کوم ځل کې چې تقوا راشي دا آباد شي کوم ځل نه چې تقوا د الله نه يروزي دا برباد شي دیو جنا الله وی اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مؤمنانو د الله نه ویریږي او د رښتونو خلکو سره مرګري شي اوله خبره ده د الله نه چې یری دي ارزه کې بسامي وزان له کو په خلکو کې او دویم دا دی چې د رښتونو خلکو سره وي نو بیا به هم الله تاسو مې دروغجنو سبا نه مرګري کېږي دروغجنو سبا ته جامې نه کې دروغجنو سبا ته ناست نه کې دروغجنو سره به صحبت نه کې دروغجنو سره دروغ نه وي دروغجنو سره په دروغ کې مدد نه کې د دروغجنو به د دروغ د وجنه عزت نه کې دا درې واړه تعاونونه به د هیڅ کافر سره د هیڅ بدعت والا سره د هیڅ فسق او فجور ګناه والا سره نه کېږي او دا خبره قران نه معلومه سنت نه معلومه ده چې کافر سره دوستی مکوئ علما وایي دا غي سره دوستی درې درجې دي کفر وسه کول ای کې وسه مدد کول داغه د وجنه عزت کول دې امت کې دی احناف کې یو عالم دی اشرف علي سے وتاوي بیان القرآن په نوم تفسیر دی ناغه په کې بیا دا ویلي چې اور یه حکم فساق و اهل بدعت کا ہے دغه حکم د ګناګارو بدعت والوم دی بس پسه ګناه د چا سم کاوه بدعت د چا سم کاوه او بندولې شي په لاسه باندې کا چې نه په خله باندې کا چې نه زله کې ته نفرت وکړه مسلمان صفت بدای کو عالم او کو امی کو خزه او کو سړی او دې کې به سمادت نه کې دې د وجنه به عزت نه کې دې ته تقوا وای او دا چې چا وکړه نو ډېرې فائدې دي خو یو پنځره ته بیانو اول الله دا ویل یجعل له مخرجا من الغموم والمزائق الله دسي انسان له چې تقوا والا شي پرهیزګار شي د الله په حکمونو چلیږي د الله په دین چلیږي د الله په قانون چلیږي د وس مناسب نو الله دله د غمونو او د تنګونو وتل ورکړي دې ټکی کې دې ته اشاره ده چې غمونه به راځي تنګي به راځي تکلیفونه به راځي مسلې به پیدا کیږي حادثه به راځي خو چې دې کله متقی او د الله په دین باندې کلکی د بدن او مال او وخت په دې کې لګيږي الله رب العزت به د دې غمونو او تنګونو وخت کې وایي
پیغمبرانو ته سوچ وکړئ، بدني، مالی، اهلی، اولادی، قولی، فعلی، دا ټول تکلیفونه خو تقوا والو هیڅ ته الله د هغې نه ویسته. خو بدن تکلیف بیا د ایوب علیه السلام 13 کاله بیماري وه، خو د هغې نه د مال تکلیف بیا خو د اهل تکلیف بیا خو بل به خو د قوم نه پریشانه و. الله به دې ویسته سره د ملګرو نه او قوم بیا وله تباه. تقوا و تقوا امت لم دسې پکار دی، موږ او تاسو لم دسې پکار دی. دویم ویرزقه من حیث لا یحتسب، د روزي تنګي روزي نه او دې لپاره خو هر سړی فکرمند دی، اسباب لټوي. لوی سبب چې تقوا دی، الله په دین باندې عمل دی، دغه اختیار. او درېمه فائدہ په دې کې دا ده چې یجعل له من امره یسرا، الله ولا کارونه آسانوي، سخت کارونه وي، سخت مسالې وي د دین او د دنیا، الله به وتا آسانوي. څلورمه فائدہ یکفر عنه سیئاته، الله د دنه بدحالۍ لري کوي، الله رد دنه گناهونه لري کوي. پنځم ويعظم له اجرا، الله ولا لوی اجر ورکوي. نو موږ او تاسو خو چې په یو شي کې 1 روپۍ پیدا نو هر یو سړی پسې فکرمند دی. په تقوا کې بشماره فائدې ده. خدا 15 منټه لاندې ذکر کې سورۃ طلاق کې الله ذکر کړی. په کار دا ده چې موږ د اختیار خو تقوا او پیژنې. تقوا سره بد اخلاق نه ده، زلکیم ده، خلقیم ده، ټول اندامونو ده. او تقوا اصل کې هغه د الله د اوامرو مطابق چلیدل او چې څه په موږ بند کړی دي هغه نه ځان ساتل. او تقوا دا ده چې بس د ګنا نه داسې ځان ساتل که د ازغونه چې ساتي، د ګنا نه داسې ځان ساتل که ګندګونه چې ساتي، او چې کوم ای هغه نه داسې ځان صفا کول که څنګه چې ګندګونه ځان صفا کوي. اوس چې موږ او تاسو غسل کړي او نوې کپڑے مچولي، صفا کپڑے مچولي، تقسی تقوا دې ته وایي چې دا بدن د سر نه خپو پورې د زړه نه ټول اندامونو پورې د ګناهونو نه پاک اوسي. د دې لفظ ادا په دې خله کې اسانه ده، خو لیکنه په عمل کې ګرانه ده. او ګرانه هغه چاته ده چې څوک د دې غم نه کوي، او چې څوک د دې غم شروع کی الله وتعالى آسانه. وانه لیسیر علی من یسره الله، والله دې موږ تاسو ته آسانه کی. الله دې زموږ تاسو ګناهونه معاف کی، او الله رب العزت دې زموږ تاسو عبادتونه په خپل در کې قبول کی. کو فرض دي، کو نفل دي، کو د زړه دي، کو د خولې دي، کو د نور اندامونو دي، کو د بدن دي، کو د مال دي. الله دې د ټولو جایز مرادونه پوره کړي، او الله دې د ټولو هر قسمه خیرونه او برکتونه نصیب کړي. الله دې ټولو درې واړه عالمونو کې د عذابونو نه بچ کړي، درې واړه عالمونو کې الله ټولو ته ثوابونه ورکړي. او الله رب العزت دې مونږ او تاسو په ایمان او اسلام باندې کلک کی تر مرګه پورې، او چې څوک به ایمان دي به اسلام دي الله دې ته ایمان اسلام نصیب کړي. او الله دې چا چې بیماری دي بدن کې روح والا دي الله دې ټول ختم کړي. او د چا ظاهری هغه بدای دي باطینی بدای دي الله دې زموږ تاسو د بدنونو نه داو باسي. ظاهری گناهونه دي، پټ گناهونه دي، الله موږ ته چې دا پرېدا وي. وزرو ظاهر الاسم وباطنه، او موږ وسپورې نه بدني پرخي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې بس دا پرېدو الله په دې حکم عملو کو، دا تقوا اختیار کو. او الله رب العزت زموږ دلونه صفا کړي، زموږ د الله ټول اندامونه صفا کړي. او الله دې تیر شوی اعمالو سم مزید توفیق موږ له په دې ژوندۍ کې راکړي چې دا په فرض او په نفلو کې بدني او مالی عبادتونو کې دواړو عبادتونو کې تیر شي. د الله د مخلوق څخه ښېګړې وکړو، احسانونه ورسره وکړو، نیکۍ ورسره وکړو، بدۍ ورسره ونه کړو. په زړه مو ته صحیح نیت، په دې خوله هم صحیح خبره، په اندامونو باندې هم صحیح خدمت. وفقکم الله لما يحب ويرضى. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. څوک چې ملمانه هغه یو بل سره غاړه ملاولی شي، لاس هم ورکولی شي، په دغه باندې عمل کېدلی شي، او چې قربانۍ دونه ضرورت نشته دی. الله هم خیر نصیب کړي.
Vale, hazle la otra.